قمر خیریه بنسټ لوري د کورونو افتتاح وشول د غیر ډبره کې خوستل شول نو نن ورځ د هغه کورونو افتتاح ده چې دغه کورونه جوړ شوي دي خلکو ته بس پارل کیږي سره غونې ته مو مټې دي رانغښتې آبادېږي به و زخمي افغانستان جوړېږي به و زخمي قمر بنسټ فکر د کوم ځای نه پیدا شو؟ ګوره پاکستان ته د کال $1 بلین خیریه پیسې ځي لیکن افغانستان ته نه راځي ولې نه موږ اسلامي ارګانونه افغانستان ته راوړو تاسو یو کیله په لندن کې کیله نه هېروي کیله خو نه هېرېږي هغه په څو خرڅه شول او هغه روپۍ په کوم ځای ولګېدلې؟ هغه 12.3 میلیون په کورونو باندې دي 15 میلیون په خوراکي مواد او ولې کومکونو باندې دي 15 میلیون نقد ورکړي دي او 4 میلیون چې کوم دي کورونو ته دي 15 لکه مسجد ته او تقریبا 2 میلیون غواګانو ته د لا پاتې چې باید موږ تقسیم کوو دلته په مطلب کورونه جوړوي څاګانې جوړوي مکتبونه هم دي ډېر شان هم دي د نه راتلونکي پلان څه شی دی چې یو نوې شی به موږ جوړو ټول قمر پورې دي باغونه کورونه څاګانې مساجد مکتبونه کلینیکونه یتیمانو کفالت خوراکي مواد توزیع ورکول خو زموږ اکثر توجه د بنیادي کارو ته وي پلونه جوړول د کونړ زلزلہ کې څومره پیسې تاسو سره ټولې شولې او تر اوسه څومره لګېدلې او څومره پاتې دي؟ امریکا او انګلستان ویل چې موږ خیریه نهادونو ته مشکل نه لرو چې افغانستان کې کار وکړي چې کله موږ افغانستان کې کار کوو موږ په حیث ټروریست په ایرپورټونو کې بیا گرفتارولو پازابولو به ساتو به کینولو افغانستان د پیسې نه لېږلي یو بله کیله هغه نه اخلي چې شرط ما زه به سره خبرې وکړم صحیح ده زه به سره خبرې وکړم ان شاء الله چې بله کیله اخلي که نه اخلي کاناډا حکومت او د انګلستان حکومت چې کوم ارګانونه هلته دي ته نشي کولی یو بنیادي کار افغانستان کې وکړي ځکه هغوی طالبان نه دي منلي په حیث یو دولت یعنې دلته ډېر محدودیتونه دي چې یو ارګان نشي کولی چې بعضې پلانونه خپله ولري تطبیق دی غیرتی قهرمانان دی واړه بچیان زربکړي لوړ دی په جهان کې نوم او نشان کوم د ودان ټي وي درنو لیدونکو د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار دره ده تقریبا 15 میاشتې مخکې موږ درته یو خبرونه وړاندې کړې وه چې د قمر خیریه بنسټ لوري د کورونو افتتاح وشوله د هغې ډبره کې خوستل شوله نو نن ورځ د هغې کورونو افتتاح ده چې دغه کورونه جوړ شوي دي خلکو ته به سپارل کېږي او د دغې ترڅنګ 12 کورونه او یو مسجد د هغې د جوړېدو ډبره به یې خوستل کېږي نو دغه مراسم همدلته نیول شوي دي دغه به دلته ترسره کېږي او دغه کوم کورونه چې جوړېږي نو په دغه کورونو کې دغه کوم چې جوړ شوي دي او کوم چې جوړېږي 2 اتاقه یو آشپزخانه او 2 تشنابه دغه تاسو ته چې ښکاري همدغه شانته ترتیب به او دغه خلکو ته به دغه کورونه ورکول کېږي نو دغه هر څه د معلوماتو لپاره زموږ دغه خبرونه وګورئ دغه هر څه درته په دې خبرونه کې وړاندې کوم سره غونې ته مو مټې دي رانغښتې آبادېږي به و زخمي افغانستان جوړېږي به و زخمي افغانستان دی غیرتی قهرمانان دی واړه بچیان زربکړي لوړ دی په جهان کې نوم او نشان په هر ډګر که خدای کول و بازلیږي آبادېږي به و زخمي افغانستان سره غونې ته مو مټې دي رانغښتې آبادېږي به و زخمي افغانستان جوړېږي به و زخمي افغانستان ستا رفاعت او پرمختګ ته ژمن یو واړه ټول په وحدت یو وجود او یو تن یو واړه ګامونه اخلو د
درنو لیدونکو نو د قمر خیریه بنسټګر استاد رحمت الله نوروز را سره د چې په دغه نږدې ورځو کې افغانستان ته راغلی دی او دلته دغه د شلو کورونو افتتاح وکړل او د 12 کورونو او د یو مسجد د جوړولو چارې هم پیل کړې. استاد لومړی خو د تسلیم شو په خیر راغلی څو کال پس راغلی افغانستان ته. څو کال پس څو میاشتې پس راځم زه. څو میاشتې پس راغلی. دا ځل اته میاشتې پس راځم. اکثر کله 2 میاشتې بعد راشم 3 میاشتې بعد راشم ځکه اماراتو کې هم نظر تک راته کولای شم. استاد زبر لګ اول سر تلاړ شم چې قمر بنسټ فکر د کوم ځای نه پیدا شو؟ خبره ده دا اصل کې کله چې زه په آلمان کې وم نو موږ فامیل او دوستانو موږ نور بنسټ سره کومک کوو اته بنسټ سره کوم بل سره کوو لیکن زما فکر دا چې ولې نه موږ بنیادی کار وکړو پل چاک جوړ کو مکتب جوړ کو کلینیک جوړ کو کورونه جوړ کو او بیا د کلماتو سره خبرې کولې دوی هغه امکانات نه وو چې دوی دا کار کړی وای نو مې ولې نه زه یو بنسټ جوړ کم چې یو دا کار وکړو. دویم دا چې ګوره پاکستان ته د کال $1 بلین خیریه پیسې ځي لیکن افغانستان ته نه راځي. مې ولې نه موږ اسلامي ارګانونه افغانستان ته راوړو نو الحمدلله فکر کوم چې اوس د کال کم سے کم یو $10 میلیون افغانستان ته چې ارګانونه موږ افغانستان ته راوستي نو دغه دوه بنیادی علتونه چې ما قمر بنسټ شروع کو. د قمر څو کال شو چې په دې برخه کې کار کوي؟ تقریبا 9 کال شو الحمدلله. قمر سٹارټ شو د افغانستان نه بیا خارجي لایسنس مول په جرمني کې واغستو بیا په هالند کې واغستو اوس په انګلستان کې لرو الحمدلله. په قمر کې تاسو کم کارونه کوي لکه د کورونو جوړول شو نقدي مرسته شولې خوراکي مواد شو دغه څاګانې شولې فکر کوم تاسو یو څه باغونه هم دي په لغمان کې هغه په قمر پورې دي که بار دي؟ نه ټول قمر پورې دي باغونه کورونه څاګانې مساجد مکتبونه کلینیکونه د یتیمانو کفالت خوراکي مواد توزیع ورکول خو زموږ اکثر توجه د بنیادی کارو ته وي پلونه جوړول د اوبو سیستمونه جوړول خلکو ته زموږ دغه زیات توجه ده بدون شک چې قرباني هر څه لرو الحمدلله اوس اختر را روان دی موږ تنا په مزار شریف کې 150 غواګانې به ذبح کوو نو الحمدلله قمر غ ویلیوم زیات دی او ټیم هم زموږ الحمدلله قوي دی ځکه چې موږ سره خلک په هر ولایت کار کوي. په کونړ کې موږ ډاکټر صاحب لرو ډېر فعال ځوان دی نو د دوی په همکاري باندې او بیا موږ ته الحمدلله نظام هم امکانات راکړي دي چې کله شپه آزاده خپل کارونه مخکې ویسو نو موږ کولای شو د کار خدمت وکړو. تا د یتیمانو خبره وکړه په قمر کې تاسو سره څومره یتیمان دي؟ مخکې زیاتو خو متاسفانه چې بعضی قوانین په کاناډا کې بدل شول چې په غیر تاثیر موږ باندې وکړو بل عمومي قیمتونه ژوند په غرب کې سخته شوی دی نو اوس فلحال موږ تقریبا 1200 یتیمان دي 1200 افریقا کفالت موږ د دغه نکل راوزو د کونړ زلزلہ کې څومره پیسې تاسو راټول شولې او تر اوسه څومره لګېدلې څومره پاتې دي؟ منګه ټوټل 240 میلیون افغانۍ راټول کړي دي چې پاکه تقریبا کم فیصد عوام پیسې زیات انسټیټیوشنل فندینګ دی یا نور اسلامي ارګانونه موږ ترا کړی دي چې کورونه موږ جوړ کو هغه کې فقط اوس دغه 12 کورونه پاتې چې هغه تطبیق کو مسجد او دوی ته باید غواګانې وخلو نور ټول شي په دې کې موږ توزیع مصرف کړی دي هغه 12.3 میلیون په کورونو باندې دي 15 میلیون په خوراکي مواد او ولې کومکونو باندې دي 15 میلیون نقد ورکړي دي او 1.4 میلیون چې کوم دي کورونو ته دي 15 لکه مسجد ته او تقریبا 2 میلیون غواګانو ته د لا پاتې چې باید موږ تقسیم کوو. دغه یو غوا به څومره قیمت ولري؟ نو هغه اصل کې غوا ته غوا فرق کوي کنه ته فکر تجربه ولري کنه لري خو هغه غوا ته غوا فرق کوي نو فکس قیمت ته نشي ولې خو موږ ټوټل بودیجه دا وته لرو. یو دغه ته مې سپیکر شو تاسو وکیلا په لندن کې کله نه هېره کله نه هېریږي هغه په څو خرڅ شول او هغه روپۍ په کم ځای ولګېدلې؟ ګوري هغه د کېله چې چاغست هغه زمونږ خپل ډونرو هغه یو بولی سیستم چې موږ لانچ کړی وو په خپل ذات کې هغه افغانستان د یتیمانو ته پیسې ورکړې وي هغه مخکې موږ سره یتیمانو کفالت درلودو نو همغه کېلې پیسې ډایرکټ هم د کفالت کې لاړې او هغه زما ملګری هم دی یو څوک چې دی او زه سره نزینه پیژنم الحمدلله. یو ګب د پکې وي داسې یو بله کېله هغه نه اخلي چې شرط ما زه به سره خبرې وکم صحیح ده زه به سره خبرې وکم ان شاء الله چې بل کې اخلي کنه اخلي دا هم مالټه خرڅ کوم ما ته خلکو ویلې چې ولې کېله مې ولې نه دلیل هم دا و چې ولې کېله ما وختل چې د میډیا توجه واړوم دې خبرې ته بالکل ځکه په ورځو کې 2022 کالو فکر کوم 2022 کالو امریکا او انګلستان ویل چې موږ خیریه نهادونو ته مشکل نه لرو چې افغانستان کې کار وکړي چې کله موږ افغانستان کې کار کوو موږ په هیڅ ټوریست په ایرپورټونو کې بیا گرفتارولو فازابولو به ساتو به کینولو
افغانستان ته پیسې نه لیږلي نو دغه چانس ما واغستو چې کېلی چانس ما واسو ما BBC CNN خلک سره خبرې وکړي دا مشکل په هغه تر اوسه حل شو نو هغه کې ستراتیژیک ډیسیژن وي بعضې وخت خلک فکر چې موږ یو کار هم دې دپاره کوو نه هغه د شاته موږ پلان وي استخاره وي هر څه وي هغه کار هغه نه باید موږ کار کوو یا نه سهار پاس اعتراض دا کار وکړه نه هغه لپاره شاته فکر شوی مخکې هم د فکر شوی مخکې دا کیله اصل کې دومره نه وه ما نور هم مخکې وړله خو متاسفانه هغه افغانان هغه نه ډېر جدي ونیوله ما بیا نور پلان تطبیق نه کړل نور پلان ما درلودله کیلې دپاره ښه زه الله دې وکړي چې هغه پلانونه اوس تطبیق شي او دغه کمې پیسې چې دي هغه افغانستان ته راشي استاد په افغانستان کې در سره په قمر خیریه بنسټ کې څومره کسان په کار شوي دي په قمر کې یو موږ سره مستقیم کارمندان دي او غیر مستقیم دي غیر مستقیم مساجد چې موږ جوړو غیر مستقیم کې حسابيږي کوم کله ته اوس کار کړی دی قراردادیان دي ټوټل چې هغه فول ټایم امپلوي کې به 15 شوي مخکې زیات اوس هم کم کړل خو بیا ټوټل افغانستان کې په یقین او نور شانه کې به ټوټل فکر کوم چې 300 کسان به 300 کسانو پورې خو قمر مربوط نه دي او نور پورا موږ چې لرم او استاد تاسو دلته په مطلب کورونه جوړوي څاګانې جوړوي مکتبونه هم دي ډېر شان هم د سن راتلونکي پلان څه شي دی چې یو نوې شی به موږ جوړو چې شرط هم نوې شي د پاره کې چې زما شخصي کارزي تطبیق کوي شي مشکل نه دی قمر کې یو نوې شی یعنی څه شي ځکه دا یو پښتنه ده کته یو فابریکا ماته فابریک څوک پیسې راکوي ځکه کاناډا حکومت او د انګلستان حکومت چې کوم ورګانو الته دي ته نشي کولی یو بنیادی کار افغانستان کې وکړي ځکه هغوی طالبان نه دي منلي په حیث یو دولت یعنې دلته ډېر محدودیتونه دي چې یو ارګان نشي کولی چې بعضې پلانونه خپله ولري تطبیق کړي متوجه شي که نه نو چې لګیا یو دام الحمدلله چې اوس موږ کړي موږ شارټ کوډ هم راوړی نوی شی دی چې موږ تقریبا 6.5 کاله پې کار کړی دی خو هغه داخل کې موږ کولی شو چې کار پې وکړو نو د دې محدود چې موږ نشو کولی ډېر شیان وکړو لیکن هغه محدود وجه نه بیا هم الحمدلله موږ ډېر څه کړي دي زما هدف لکه روغتونونه شولي یا داسې نور شیان اوس روغتون کې مشکل د روغتون جوړول نه دي په افغانستان کې د روغتیايي بخش کې د روغتون سپورټ دی وزارت صحت دا مشکل نه چې هغه روغتون نه لري هغه مشکل چې هغه فند ولري چې د ډاکټر معاش ورکړي دوا واخلي دا مشکل دی او هغه دپاره موږ ته څو فند نه راکوي خبرې هم ډېرې اوږدې شولې او په وروستیو کې به زموږ لیدونکو ته څه پیغام ورکړي زما به هدف دا وي چې هر یو مسلمان خصوصا افغان باید یو پروژیکټ یو برخه وسی یې خپل شروع کیو شي که خپل پویږي د باندې انرژي او وخت هغه مصرفي چا باندې چې باوري هغه سره یو ځای شه لیکن یو څه وکا دا به زما اخري پیغام ځوانان ته وړو کې ساته باندې غټه ساته باندې یو حرکت وکا درېګم تر څو پورې د عمل موږ یو ځای آباد کو ان شاء الله ډیر مننه جزاک الله خیر ان شاء الله بریا پلوری گران او چاتیگی آبادیگی با و زخمی افغانستان ستارا غوانی تامو مٹی دیران غختی آبادیگی با